کنه په خبره مې ونه رسېدي. دا اسانه خبره. دویمه خبره چې کله یو انسان هغه چرته لاړ شي او چرته دریاب په غاړه باندې ودرېږي، دنیا یو طرف ته او هلته دریابي او دی یو کشتۍ ګوري چې دا کشتۍ روانه ده، دا کشتۍ دا روانه ده، نو دی به ګوري چې هغه د ځمکې انتها ته رسي او د اسمان انتها ته رسي او ورنږدې کېږي، نو هغه طرف ته هغه په ګولایه کې ډوبېږي. موږ ته ښکاري چې دا په ګولایه کې ډوبه شو. دا شی دا مشاهده او محسوس شی دی. بله یو عجیبه خبره، کله چې دا ځمکه دا کله حایله شي په مابین د شمس او د قمر کې، کله چې ځمکه راشي په منځ د انور او د سپوږمۍ کې، نو موږ وایو سپوږمۍ تندر ونیو، نو د هغې عکس چې موږ ته ښکاري په سپوږمۍ باندې د ګولایې په شکل کې ښکاري. پته لګي ځمکه څنګه ده، ځمکه او اسمانونه دا ګول دي. دا مشاهده او محسوس دي. غزالي وایي هغه موږ د دې نه مخ نشو اړولی، نو موږ وایو د مفسرینو خبره نه منو. غزالي وایي چا خبره منو؟ موږ د ساینسدانانو خبره منو، ځکه دا یو محسوسه خبره ده. او چې کوم قرآن مجید کې هغې کوم استدلالات ته کوم ځای نه کوي مفسرین حضرات، یا هغې کوم دلایل د احادیث مبارکو نه راجوتوي، نو په هغې کې موږ تاویل کوو چې دا مطلب نه دی، دا مطلب ته پې پوه شوی دی. دا لږ اسانه. نو خلق السماوات، الله جل شانو څه پیدا کړي دي؟ اسمانونه پیدا کړي دي بغیر عمد. الله فرمایي بغیر د سپورټ نه، بغیر عمد، بغیر د ستنو نه، بغیر د پلرو نه. نو بغیر عمد دې خو یو مطلب دا دی چې الله جل شانو دې له سپورټ نه دی ورکړی. هر یو څیز چې راټینګېږي دا پس راټینګېږي، دا په ستنو باندې راټینګېږي، یا سپورټ په وله ورکوي نه راټینګوي. او دا اسمانونه دي او دونه لوی جوسه او جسامت لري، دا معمولي شانچته تاسو ته ښکاري ټول به په یو نیم کنال کې به نه وي، دا به په یو نیم کنال کې نه وي. او دې ته وګوره څونه پلرې ولې لاندې ورکړي دي، او دومره لوی یو څه شی دی، دومره لوی اسمان دی، اسمان نه اسمانونه، او الله جل شانه صرف حکم یې ورته کړی دی بس په هغې باندې. دا د الله جل شانه قدرت او طاقت ذکر کوي. مخکې عزیز حکیم دی یا تفصیل به بغیر عمد. بغیر عمد دا معنی یا چا یو عجیبه خبره کړې ده، عجیبه خبره ادا کړې ده، وایي د بغیر عمد ماده بغیر اعتماد، بغیر اعتماد دا معنی ده چې دا اسمانونه چې دي دا په سزا باندې نه دي پراته، د دې د لاندې څه نشته چې دا پرې راټینګ شي. اسمانونه ځمکه نه شي، اسمانونه دا په دې څیز باندې نه دي چې دا راټینګ شوي دي. ولې؟ وایي دا اسمانونه چې دي وایي دا په خلا کې دي، یا موږ به ته وایو په فضا کې دي. فضا ورته وایي، خلا ورته وایي، دا په دې کې دي. نو کله چې یو څیز په فضا او په خلا کې نه، هغې ته داسې ویلی شي چې یاره دا څیز په مکان کې د سره دی نه، دا څیز په مکان کې د سره دی نه، او بیا هم دغه اسمانونه په مکان کې راټینګ دي. پوهېږي په خلا کې راټینګ دي. یو بال دی که نه، هغه داسې بره ویښتو داسې په هوا ودرېدو، نو څه سپورټ پې خدای به ودرېږي که نه، چې سپورټ نه وي نو ده ته نه دا ویلی چې دا په ځمکه کې دی، نه ورته دا ویلی دا په اسمان کې دی، نو څه مکان یې لا نشته که نه، داسې نه ده. همدغه شانته دا وایي الله جل شانو چې بغیر عمد دا څه ځای د دې نشته، دا په هغې باندې پروت دي. بس الله ورته ویلي چې داسې شه بس هغه شانتې شي. پوهېږي په دې خپل ګولوالي کې څه په عجیبه انداز کې داسې شي دا پراته دي. نو دغه شی الله جل شانو فرمایي خلق السماوات، الله اسمانونه پیدا کړي دي بغیر عمد، بغیر د ستنو. ترونها پیغمبر ته ورته ګوري او انسانانو تاسو ورته ګورئ. ګوره دا معنی ما غلطه وکړه، دا ما جو خندل که نه، معنی مې غلطه وکړه. ترونها کتلو ته نشي ویلی، ترونها لیدلو ته ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ عربیه کې دوه الفاظ استعمالېږي، یو د نظر لفظ استعمالېږي، ینظرونه نظر ینظرو، پوهېږي په دې باندې، او یو د رؤیت لفظ استعمالېږي. نظر ویلی شي یو څیز کتلو ته، هلکه هغلته وګوره کتلو ته ویلی شي، او یو رؤیت یو څیز لیدل دا مطلب چې تا یو څیز ته وکتل او د هغې نه پس هغه ټول څیز ستا په ذهن کې او ستا په سترګو کې د هغې هغه نقشه او تصویر راغی. نو دلته چې وي الله اسمانونه پیدا کړي دي بغیر د ستنو نه. ترونها ته دې ته ګورې، ترونها ته دې ته ګورې معنی نه ده که دا ووایې چې دا ترونها د دې نه مطلب د اسمانونه دي، بیا د دې نه یو حقیقت ذهن ته راغی. ترونها ته د اسمانونه ایني، ته د اسمانونه ایني مطلب دا د نظر دوکه نه ده، دا یو حقیقت دی چې موږ مخکې ثابته کړه چې کومه ساینس یو قاعده یو قانون پیش کړی هغه څه ورځې چلېدلی بیا ونه چلېدو ختم شو، نو هغه په دې آیت مبارکې ختمې ترونها ای پیغمبره تیني دا اسمانونه چې دغه شانتې ټینګ دي. یا ترونها د دې تعلق ته بغیر عمدین سره دی چې ترونها دا اسمانونه موږ ودرولي دي بغیر د ستنو مدرولي. ترونها چې تا ته ښکاري، یعنې تا ته ښکاري چې په دې کې څه ستنې هغه نشته، خو الله فرمایي دا ما په ستنو باندې ودرولي. یا دا معنی سپورټ ورته شته، هغه سپورټ تا ته په نظر نه راځي. یا سپورټ څه شی د الله جل شانو حکم دی، څه شی دی؟ الله جل شانو حکم دی. والقى فی الارض رواسي ان تمید بكم، او الله جل شانو په ځمکه باندې بیا سوالي مضبوط غرونه والي دي.